बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो खौ वक्त ولرئ نن یو درشم مئی ده او نن په بیرغ په معامله یعنی د جنډې په حواله سره نظر اچو ولې چې یو ځل بیا دغه کیسه راوچته شوې ده. نن د افغانستان د بیرغ په حواله یو جایزه اخلو چې څو ځله دا بدل شوی دی او تر اوسه پورې په یو بیرغ یعنی په جنډې ولې نه دي بدلېدلي. هسې که وګورو نو نړۍ کې هر ملک کې هر یو ګوند خپل جنډه وي، خو د قومي بیرغ یعنی جنډه ټولنه غوره وي، هغه ټولنه اوچته وي او هغه نه بدلېږي. که تاسو وګورئ پاکستان کې هم دغه شانتې یو شمېر د جنډې دي، خو چې حکومت یې راشي هغه جنډه هم ورسره وي، خو د قومي جنډه صرف یوه وي. نو اوس په دې باندې نظر اچو چې افغانستان کې آخر ولې نورو شخړو سره دغه بیرغ معامله ولې تر اوسه پورې نه تسلیم کیږي او ولې په دې باندې کیږي، ولې چې ولس کې هم په دې حوالې سره ډېرې زیاتې اندېښنې رامخته شوي دي. نو راځئ چې په دې باندې یو نظر واچو. لومړی افغانستان چې کوم هغه دی تاریخ هغه نه شروع کیږو چې افغانستان لومړی رسمي بیرغ 1940 احمد شاه بابا په دور کې چې په دغه کې کله د افغانستان بنیاد کېښودلو لومړی ملي بیرغ تور، شین او سره رنګه و او درې رنګه دغه دوراني حکمرانۍ اسلام موضوع یعنی دغه نښه ګڼله کېده او ډېر زر دغه د افغانستان بیرغ پېژندګنه په ټولې نړۍ کې شوې وه. خو بیا امیر علي خان دور راغله چې هغه 1863 نه تر 1809 اویا پورې په دغه کې انګریزانو سره جنګ دغه نورې معاملې، خو نوی بیرغ چې کوم هغه معرفي کړل هغه سپین رنګه و او په منځ کې اسلامي شعرونه لیکل شوي او ته یې ویل چې دا د استقلال او دین نښه ده. بیا چې کوم درېیم ځل دغه بدل شو نو هغه امیر امان الله خان انقلاب چې کال 1919 نه 1921 پورې دغه او په دغه کې تور رنګ بیرغ چې کوم معرفي کړی و چې دغه د تیر د افغانستان تاریخ هغه نښه ګڼله. خو بیا چې کوم دور راغلل 1930 نه 1903 اویا پورې دغه په دور کې تقریبا 9 ځله چې کوم دغه بیرغونه جنډه ده دا مختلف معرفي کړي شوي ده. هر یو کس چې راغلی دی ولې چې اندروني انتشار اندروني ترورتي لړۍ وه په دې په حواله سره چې بیا ظاهر شاه اخر کې حکمرانۍ ترلاسه کړه نو هغه بیا اسلامي شاهي تاج او جماعت هغه شانتې جنډه هغه کا. خو په دغه کې جمهوري نظام کوم راغله لکه جمهوري نظام خلق رژیم چې کوم ورته ویل کېږي دغه 1903 اویا نه 1992 پورې دغه و چې د سردار داود خان جمهوري نظام چې کله اسلامي کړل نو په هغه دور کې ډېر څه بدل شوي، خو چې کوم اصل څیز دی هغه د بیرغ په اول موضوع وګرځو نو بیرغ چې کوم دی هغه هم د ډیموکریټک یعنی د کمیونستو نښه یوه سور رنګ چې په هغه باندې که تاسو وګورئ هم په هغه دور کې شرطونه هم څه زنانه هم ډېر زیات په دې حوالې سره د هغې په پارټۍ حوالې سره، خو بل طرف ته چې ګڼ شمېر ولس و د هغې سخت مخالفت کول او احتجاجونه کول او دې باندې سخت خفګان او نیوکې هم کولې. خو بیا دغه چې کوم هغه دورونو 1990 پورې نه پس چې کوم د مجاهدین یعنې طالبان معرفي شول نو 1992 نه تر 2001 پورې طالبانو حکومت وکړو چې په هغه کې اسلامي بیرغ سپین رنګه جنډه او چې کومې کلماتۍ باندې کړل شوه دغه معرفي کړی شوه. بیا په 2001 نه 2021 پورې چې کوم د نیټو د امریکا سوري لاندې افغانستان اسلامي جمهوري حکومت جوړ کړی شو چې کرزي او اشرف غني بادشاهت موږ ورته ویلو چې هغې سوري لاندې و. په هغه کې خو یو کار ښه شوی و چې هغه جنډه چې کوم شورونه که تاسو ته ما ویل چې 1940 نه کوم تور سور رنګ و هغه دوباره
چې کوم دغه په لویه جرګه په ذریعه باندې هغه شاوخوا کې لږ شان تبدیلیانې وکړل شوې چې دغه تور سور او شین رنګ چې کوم و دغه په منځ کې کعبه او دولت اسلامي جمهوریت نوم افغانستان نوم هم راوستله او دغه جنډه چې کومه ده دا نه د خلکو ولس ترجمني جوړه شوه بلکې ټولو اتفاق بلکې دا په ټولې نړۍ کې یو شناخت پېژندو تر اوسه پورې دغه شناخت شته او اوسه پورې دغه ولس د سره مینه او محبت هم لري خو اوس یو ځل بیا چې 2021 نه طالبان چې کوم راغلي دي یو ځل خو هغې خپل بیرغ وړومبی هم هغه چې کوم دویم ځل د طالبانو حکومت ته راځي هغې خپل بیرغ بیا هم هغه سپین او چې کوم باندې کلمه طیبه لیکلې شوې ده هغه معرفي کړې شوې ده بیا په دې باندې افغانستان کې اندروني هم چې کله جنډې پرول او خطو کې جنجالونه شوي دي خو اوس په دې معامله باندې ته اوسه پورې نړۍ کې یا خلکو کوم خپل افغانستان هغه جنډه کوله خو اوس په دې باندې څنګه چې اوس خبرې روانې شوې چې پاکستان تسلیم کړه دا شان چین د سلو روس او تسلیمي او دې کې شرایط د طالبانو غټ شرایط هم دا دي چې بیرغ به چې کومي دغه بیرغ وي د افغانستان شناخت دي اوس په دې معامله باندې یو ځل بیا دغه معامله راوسته شوې نو ځکه ما وایي چې مختصر تاسو سره په دې حوالې سره تاریخ وړاندې کړم چې اخر ولې په دې باندې د قومي یو جنډې باندې شناخت چې موږ ټول هر کس هر یو ګوند متفقي بیا ټیک شو ته طالبانو خپل جنډه دی بل راغلو خپل جنډه لګوي خو دې قومي جنډه په کار دا وه چې یو په کار وروستي وخت کې هم په دې باندې ډېر زیات یو شمېر سنونه هم راوچتېږي او خلکو کې یقینا چې موږ څومره نظر دی ډېر زیات خلک په خفګان هم کوي او تر اوسه پورې چې دا ډېر زره نه زیات دغه جنډه چې کومه ده هغه بدله شوې ده او تر اوسه پورې د افغانستان په دې حوالې باندې یقینا چې موږ هم حیران یو خو تاسو نه په دې حوالې سره په خپل نظر او کمنټس لازمي وغواړو چینل هم سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ او خپل په دې حوالې سره کمنټس وکړئ چې تاسو په دې حوالې سره څه نظر دی مننه خوشحاله او آباد اوسئ